بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست. نن راځو د نن ورځې په درس کې په تیرو درسو مو خدای دې وکړي سر خلاص شوي وي. که چیرې مو درسونه خوښ شوي وي زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، د بیل تڼۍ وي تر څو زموږ نوي درسونه په اپډیټ شکل تر تاسو پورې در ورسیږي، او دغه رقم پر سوشل سایټو باندې زموږ ویډیو در سره شیر کړئ تر څو هغه کسان چې په اکسل کې مشکل لري، ابتدایي زده کړې غواړي چې په اکسل کې وکړي، نو د همدې ویډیو د لارې څخه یې کولی شي او تاسې د هغو سره شیر کړئ. راځو نن دوستانو په تیر درس کې موږ د فیل کمانډ ووایه، خدای دې چې په دې مو سر خلاص شوی وي. د نن ورځې دپاره موږ دغه ټیبل جوړ کړی دی چې نمبر دی، نیم دی، پوسټ دی، اډرس دی او سیلري ده. په اوله شماره کې اسد دی، پوسټ ډاکټر دی او دغه رقم د کندهار دی او 12,000 معاش دی. نن راځو د کلیر برخه وایي دوستانو. د الفاظو څخه دا معلومیږي چې کلیر یعنی ختمولو ته وایي. د کلیر هدف هم دا دی چې ختمول دي، د چی شي د خط ختمول دي، د ډیزاین ورکول دي. دغه رقم د دواړو د ډیزاین او د بیکګراوند او د فونټ ختمول ټوله په همدې کمانډ کې موږ تاسې ترسره کولی شئ په کلیر کې. دوستانو راځم اول دا سلیکټوم داسې صحیح، وروسته راځم د کلیر برخې ته. کله چې پر کلیر برخه باندې موږ کلیک وکړو، په دا بغل کې د ویکټور علامه لري، پر ویکټور باندې کلیک وکړو، نو د ده سره دا کمانډونه شو کیږي چې اول یې دی کلیر آل، یعنی هغه خطونه، کمنټونه، سټایلونه او دغسې بیکګراوند د سیل سټایل رنګونه ټوله چې موږ ورکړي دي هغه ټوله پر مخ ایسته کړه. کله چې پر دې باندې زه کلیک وکړم دا په اتومات شکل ټوله ایسته شي. دوستان ګوري تاسې وینئ، بیرته د کنټرول زیډ په وهلو سره به هغه بیرته راشي، سلیکټ شوی به وي. بیا به راسو د کلیر برخې ته، ورته به وایو چې کلیر فارمیټ، هغه شین فارمیټ چې موږ ورکړی دی فارمیټ یې کلیر کوي. د کلیر فارمیټ هدف هم دا دی چې فارمیټ دې کلیر سي، نور دې دی وي. کله چې کلیک ور وکړم فارمیټ به ایسته سي، فقط خطونه به یې پاتې وي، یعنی د شا بیکګراوند به ایسته سي او د سټایل چې موږ ورکړی وو دلته چې موږ نیم، پوسټ، اډرس، سیلري دا موږ جلا سټایل موږ دې ته ورکړی وو په تیر دغه کې. ګورئ چې کنټرول زیډ په وهلو سره زه بیرته چې هغه راشي دا زه تاسو ته روښانه کوم او د دې فونټ او د دې فونټ سره جلا دي. خو کله موږ کلیر ته راسو، پر کلیر فارمیټ باندې ودرېږو، کلیک ور وکړو، هغه ټوله د فونټ سټایل، د خانې سټایل دا به ټوله ایسته کړي، فقط ساده ټیبل به موږ ته په داسې شکل راولي. د کنټرول زیډ په وهلو سره پخواني ټیبل ته ځم، وروسته بیا راځم ورته وایم چې کلیر کانټینټس، د دې هدف څه شي دی چې فقط خط یې ایسته کړه او خانې دې پاتې وي. پر دې باندې کلیک کوم، خط ولاړي اما خانې پاتې دي په هغه شکل سره. کولی شو موږ دغه ټیبل په بل ځای کې هم کار کړو. وروسته د دې څخه تاسې کافي واخلئ، کنټرول سی او په دې ځای کې کنټرول وی ووایي. دا یو ساده فارمیټ ټیبل موږ جوړ کړی وو، خطونه ځینې ایسته. اوس کولی شئ په دې ځای کې نور خطونه هم تاسې ور واچوئ. بل راځم دوستانو کلیر کامنټ دی. که چیرې موږ یو شخص ته کمنټ ورکړی او په هغه کې مو د ده نور تفصیل یا ډیټایلز ښکلي وي، غواړو چې هغه کمنټ ایسته کړو، د همدې لارې څخه یې کولی شو. دوستانو دلته موږ په دې ځای کې کمنټونه ورکړي دي 3 دانې. فرضاً دلته موږ وایو احمد په خپله وظیفه کې رښتینی دی، یا یې په پښتو تاسې لیکئ یا یې په انګلیسي لیکئ، خوښه ستاسې ده. او دغه رقم راځم د اسد وبخښئ د علي هغه پوسټ ته یې موږ کمنټ کړی دی چې علي خپل په وظیفه کې غفلت کړی دی. موږ دلته 2 کمنټه لرو. کمنټ څنګه اضافه کیږي؟ د دې لپاره اوس فرضاً زه سټوډنټ خان دی، د پوسټ سټوډنټ دی او د هرات دی، 1500 معاش دی یا یې سیلري ده. نو دته موږ غواړو چې کمنټ ورکړو په دا ځای کې. نو څنګه؟ ریویو ته به راځو، ریویو ټیب یا هم ریویو منیو. دلته لیکلي دي نیو کامنټ. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ یو داسې صفحه خلاصیږي، بیا به تاسې په هر شکل سره چې تاسې دغه کوئ صحیح یو کمنټ ورکړئ، فرضاً هر شی چې وي صحیح، دې ته موږ دا کمنټ ورکړئ. کې په پښتو لیکئ، کې په انګلیسي لیکئ، خو د خان پوسټ چې سټوډنټ دی هغه ته باید تاسې یو تفصیل ولیکئ. اوس غواړو چې یوازې دا کمنټونه دې ایسته سي صحیح. 3 کمنټه موږ دلته لرو. یو دا دی کله چې دې ته مو سره نږدې کې کمنټ یې معلومیږي، او بل دا دی او بل دا دی. دلته خو موږ کمنټ ورکړئ، موږ غواړو چې کمنټ بیرته ځینې ایسته کړو. نو راځو دا ټوله سلیکټوم او راځم کلیر ته، ورته وایم چې کلیر کمنټ. کله چې پر دې باندې کلیک وکم دوستانو هیڅ شی هم نشته. د خان هغې ته زه راځم، دلته پر دا سټوډنټ باندې د خان په سیل کې درېږم، هغه کمنټ چې مخکې ورکړی و هغه نشته. دغه رقم علي ته نشته، دغه رقم
اسد ته نشته. که چیرې کنټرول زیډ وم په دې خانو کې تاسې د علي په خانه کې ګورئ دلته یو سور په دا کنجه کې یو سور علامه شته چې دا د کمنټ معنا ورکوي. کله چې دې ته زه نږدې سم کمنټ به راته شوسي او کله چې دې ته نږدې سم کمنټ به شوسي. کله چې دې دغه رقم راځم ټوله سلیکټوم او راځم ورته وایم چې کلیر کمنټ. د کلیر کمنټ په واسطه سره به دا کمنټونه ایسته سي. دوستانو بل هم دی کلیر هایپرلینک. هایپرلینک یعنی د یو ویب سایټ لینک یا د ایمیل ادرس چې یو چا دلته په ټیبل کې ورکړي هغه لینک دی. هغه موږ دا دلته لیکلی دی دوستان www.google.com. کله چې دې ته موږ نږدې سو د موس شکل تغییر کوي د لاس په شکل سره راځي او کله چې یې کلیک کو دی به موږ ته ولاړ سي د نیټ خواته. ځکه اوس موږ انټرنیټ نه لرو نو په دا خاطر دی موږ ته دا میسیج راکوي هغه به وکړي. دوستانو دا یو لینک دی که غواړو چې دا لینک موږ کلیر کو د خط په شکل سره راولو نو د کلیر په برخه کې موږ کولی شو. څنګه؟ هغه داسې چې موږ به دا سلیکټ کو داسې او دلته به راسو ورته به وایو چې کلیر هایپرلینک. کله چې پر دې باندې کلیک وکړو دا اوس هایپرلینک د حالته څخه ووتی. مخکې چې به موږ موس ورته رانږدې کړي هغه به د لاس شکل وی اختیار کی اما اوس د لاس شکل نسی اختیار کولای. مخکې موږ دلته پر دا خانه باندې نسو درېدلی. ګورئ چې زه کنټرول زیډ کوم پر دې خانه موږ نسو درېدلی. فقط چې ورنږدې سو د لاس شکل اختیار کی کې چیرې کلیک کو دی ځي ګوګل سایټ ته نو د هغه په خاطر باندې موږ کولای سو چې د کلیر په ذریعه سره د دې هایپرلینک ایسته کو. صحیح؟ اوس دا په شکل د یو لینک پروت دی اما د یو اډرس په شکل پروت دی اما د نس موږ کولای چې هغه باندې کلیک وکړو لاړ سي هغه سایټ. که چیرې غواړئ تر دا هم ریموو کړي هایپرلینک ځینې بیا راځو کنټرول زیډ وهم دا انتخابوم او راځم کلیر ته ریموو هایپرلینک. بیخي د منځه وړي هایپرلینک فقط خط به پاتې وي. پر دې باندې کلیک وکړم په همدې شکل سره به خط پاتې وي د دې په شکل سره. دوستان تر دې ځای پورې مو خدای دې وکړي چې سر په خلاص سوی وي. راځو مخته یو څه نور هم موږ تاسې لرو. دوستانو راځو د کلیر برخه خو خلاص شوه. اوس راځو د سارټ اینډ فلټر برخه وایي چې په دې کې ډېر مهم اړخونه شته او په دا ویډیو کې به پر دې باندې تاسې ډېر ډسکس کوئ ډېر څېړنه به پر کوئ او غواړي به چې دا په صحیح معنا زده سي نو دا ډېر مهم هم دی. دلته موږ یو ټیبل جوړ کړی دی تقریبا 100 شمیرې لري. 100 خلک دي د 100 خلکو 100 وظیفې دي دغه رقم میل فیمیل دی او اډرس دی بیسیک سیلری د بونس دی چې هغه موږ د اضافه معاش ورکو او اډوانس دی چې موږ د اډوانس هم ورکو یعنی 200 نور اضافه ورکو. ټوټل دا خانه مرخصه ده فارمولا مو ورکړې د کلیش پر دی باندې ودرېږي ته فارمولا درته شو کیږي په دې ځای کې چې دا خانه جمع دا خانه منفي دا خانه صحیح په همدې شکل سره. اوس که چیرې موږ د دلته 300 ولیکو او انټر یې کو نو د په اډوانس کې به فرق راسي سلبه د اډوانس څخه کمی سي یعنی موږ 300 بیرته د سره ګرځولې دي نو 800 شول. او که چیرې ورته وایم چې یا سل موږ نه راګرځولې دي نو دی به اضافه سي ضرورت په واک بونس به ځینې منفي سي یوازې به د معاش دلته راشي. او که چیرې بونس موږ 200 ورته ورکو په همدې شکل سره نو د څخه به 0.2 کېږي منفي سل دا 1100 په همدې شکل سره موږ یو فارمولا ورکړې. کولای شي دا فارمولا تاسې هم پر تطبیق کړئ په دې ځای کې ودرېږي ورته وایي چې دا جمع ده منفي ده صحیح بیسیک سیلری او جمع بونس منفي اډوانس. دا خو موږ تاسې ویلي وه چې کله پر دې باندې ډبل کلیک وکړو دا فارمولا به تر پایه پورې اپلای شي او که چیرې یا ډریګ کو هم کېږي دغه رقم په دې ټولو کې. اوس راځو موږ د سارټ لفظ دلته چیړو چې د دې هدف څه شي دی کارکردګي څه شي ده. راځم فلټر ته او سارټ ته راځم. دلته ګورئ دوستان لیکلي سارټ سیمیلر ټو لارجست د کوچني څخه تر غټ یا د ا څخه تر زیډ او دغه رقم برعکس هم پکې کې دي چې سارټ ټو لارجست ټو سمالست د غټ څخه تر کوچني. هدف یې څه شي دی په دې برخه کې زه درېږم د نمبر په برخه کې درېږم او ورته وایم چې ا ټو زیډ خو دې اوس خپل دي موږ ورته وایو چې راترای ولا زید تو ا سرچپه راول په همدې شکل سره د شل څخه به شروع کیږي 19 اتلس اولس شپاړس پنځلس څوارلس دیارلس دولس بیا راځه تر پایه ترې وپول او که بیرته ورته وایم چې یا ا ټو زید که د اول څخه تر پایه د یو څخه تر شلو. دلته دا دوې برخې لري که چیرې کسټم سارټ ته زه راسم په دې کې ډېر څه شته
څنګه کله چې پر دې باندې کلیک وکم یو کوچنی منیو راته راخلاصیږي. دوستانو راته وایي د نیم په برخه کې چې دغه وبخښئ د نمبر په برخه کې چې دا برخه ده دلته ویلیو دی، سیل کلر دی، فونټ کلر دی او سیل آیکن دی. دا ټوله موږ داسې څیړو. موږ وایو چې ویلیو ده، وایي څنګه وکم، په کوم شکل یې درته راولم. موږ ورته وایو چې سمال ټو لارجست ټو سمالست. دا خو موږ داسې ویلو. صحیح. اوس که چیرې زه راسم د نیم په برخه کې ودرېږم او دلته ورته وایم چې راسه کسټم سارټ ته او دلته ورته وایي چې نیم ته راسه. نیم کم نومونه، نومان دی درته ښیي وایي د ای څخه تر زیډ پورې. ګورئ دا خو اوس ای ده، اسد، علي، خان، کینګ، کمار، صحیح، حسین، بوس. اوس د ای پسې بی ده که نه، مګر دلته کې راغلی ده. دا د ای ټو زیډ پر شکل باندې نه دي. که موږ غواړو چې دا ای ټو زیډ کو نو د نیم برخه به دلته انتخاب کو. دا هغه زموږ ټیبل دلته یې برخې راځي. ګورئ نیم، پوسټ، جنډر او دغه رقم ایډرس، بیسیک، سیلري، بونس ټوله دا دي پکښې. موږ په نیم کې ولاړ یو نو د نیم برخه ورکوو، ورته وایو چې دا ویلیو فقط د ای څخه تر زیډ پورې واړوه. نو کله چې یې اوکې کم، علي، امین، اسد، ګورئ وروسته بی ده، د بی پسې خوا نور توري نسته، سی ډي ای اف جی اچ، بیا اچ دی، جې د کې د ال په دې شکل سره دلته شمارې هم تغییر کړي. نو دا و د دې وظیفه. او بیا راځم سارټ ته، کسټم سارټ، او ورته وایم چې د نیم په برخه کې ویلیو خو موږ وکتې د ای څخه تر زیډ پورې مو دغه کړې. اوس ورته وایي چې سیل کلر، که د نیم په برخه کې موږ یوه خانې ته رنګ ورکړی وو هغه سره یو ځای که. کله چې پر دې باندې کلیک وکړي دا برخه فعاله کېږي. نو دی درته وایي کم کلر، دوه کلره موږ لرو چې یو یې ژیړ دی او بل یې هم د بیکګراوند خپل کلر دی. موږ ورته وایي چې یا په ژیړ کلر چې موږ کومې خانې سره یو ځای کړي دي یا مو کوم نومانو ته رنګ ورکړی دی هغه کلیک کوو او ورته وایو چې و سر ته یې راوله. او که چیرې دلته ورته وایي چې باټم لاندې راوله هغه ستاسې خوښه ده. موږ ورته وایو آن ټاپ په سر کې راوله. اوکې کوو یې. په همدې شکل سره به دوستانو تاسې وینئ هغه ژړې خانې چې موږ رنګ ورکړی وو فقط هغه خلک یې راپورته کړل او تر اول سر په نومو کې راوستل. کنټرول زیډ کوم، بیرته راځم دوستانو کسټم ته او دغسې ورته وایم چې د نیم په برخه کې ویلیوز سیل کلر وو. که چیرې موږ فونټ کلر انتخاب کړی وي، فونټ کلر خو دوستانو په پوسټ کې دی، په دې کې یوازې خانې کلر وو. صحیح، خانې ته مو رنګ ورکړی وو. که چیرې موږ فونټ ته رنګ ورکړی وي لکه د پولیس علامه چې تاسې وینئ سره ده، دغسې ټیچر که نور هم وه. نو راځو دلته په دې برخه کې موږ پوسټ ورته انتخابوو چې د پوسټ په برخه کې که چیرې سیل کلر خو تیر سو، فونټ کلر وو، نو کم کلر دی دلته درته وایي دوه اټومیټیک کلر یا سور رنګ که چیرې موږ کار کړی وو هغه د ټیبل په سر کې راوله. اوکې که په همدې شکل سره به دوستانو راځي. د کینګ د نامه سره چې دی پوسټ پولیس دی هغه سر ته راله او د دې سیلري و، ټوټل بونس و، اډوانس یې ټوله سر ته راله. بیرته یې کنټرول زیډ کوم او راځم. یعنې موږ هدف دا دی چې د هر شی موږ دلته څېړو. دا تاسې په کور کې پر دې باندې پریکټیس وکړئ. ستاسې تر پروجیکټه پورې کار لري، ستاسې تر روزمره ژونده پورې کار لري، ستاسې د روزمره پلانه پورې کار لري. هر رقم چې تاسې غوښتل عملي کولی شي، کوم مشکل په دې کې نشته. صحیح. خدای دې چې تر دې ځایه مو سر خلاصوي. راځو بیرته راځو د پوسټ برخې ته. ګورئ دوستانو دلته خو موږ ویلیو یوازې پر خانو باندې عملي کېږي. سیل کلر هغه خانې وې چې موږ رنګونه ورکړي وو د نیم په برخه کې چې هغه خان، حسین، جنید او سلطان و. او دغه رقم فونټ کلر موږ ویله چې په د پوسټ په برخه کې د پولیس او ټیچر او دغه رقم نور برخې به هم شاید لاندې سرې وي خو هغه نوم یې هم درته راوستي. نور نومان هم شاید موږ دلته ولرو، یوازې دا نه دی پولیس، ځکه موږ دلته یو بل هم لرو، وبخښئ ماربل. دا درې نومونه یې درته سر ته راوستل. او دغه رقم دلته موږ ته وایي چې سیل آیکن. که چیرې موږ په خانه کې یو آیکن ورکړی وي، آیکن یعنې څنګه لکه دا بونس کې چې موږ ورکړی دي، د آیکن ورکولو طریقه خو اوس تاسې زده ده دوستانو. دا به چیرې تاسې ولاړ سئ رابسئ دلته کنډیشنل فارمیټینګ کې موږ تاسې ویلي وه چې آیکن سیټ، د هر د دې ځای څخه به تاسې آیکن ورکړي. ځکه موږ هم د دې ځای څخه آیکن ورکړي دي او رنګونه مو هم وراړولي دي ځکه چې موږ ته مشخص سي نه. فرضاً موږ وایو چې علي دی، د علي بونس 50 دی، دغه رقم راحت دی، دغه د 100 دی او دغه رقم سلطان دی، دغه د 850. موږ غواړو چې دغه آیکن
چې دغه خانو ایکنونه نفر چې دی هغه په سر کې باید راشي. څنګه داسې راځم دلته سارت ان فلټر ته او کسټم سارت ته راځم، ورته وایم چې په کومه برخه کې په بونس کې دلته بونس انتخابو صحیح او دغه رقم راځو سیل ایکن ته، نو دی درته وایي دلته دغه ایکن یوازې کار شوی کړ. چیرې ډېر ایکنان کار شوي د هغو ټول عکسونه دلته دی تاسو ته راولي، هغه به بیا تاسو انتخاب کړئ. موږ دا ایکن انتخابو او ورته وایم چې ټاپ لوړې غواړي او که لاندې صحیح، زه ورته هم لوړې غواړم. اوکې به یې کړم. ګورئ دوستان علي راحت سلطان 500 800 د دې ټولو هغه ډیټیلز تفصیلي تر دې ځایه پورې موږ ته راوستي. او که چیرې ورته وایم چې یا لاندې یې غواړم نو راځم کسټم فلټر ته او ورته وایم دلته به ویډیو انتخاب کو، بونس به انتخاب کو، رابسو سیل ایکن ته ایکن به همدغه انتخاب کو. وروسته به ورته وایي چې آن باټم دلته راځو، پر دې باندې کلیک کوو نو دی به چیرې بوځي لاندې 500 800 په همدې شکل سره. دوستان خدای دې وکړي تر دې ځایه پورې ستاسې سر په خلاص شوی وي. بیا راځم کسټم سارت. دوستانو په دې هره برخه کې تاسې تغییر او تبدیل کولی شي، فرضاً د ایډرس په برخه کې یا هم د جنډر په برخه کې او یا هم د بیسیک سیلري په برخه کې کولی شي چې ویلیو د ایچ څخه زیډ پورې راولي، یا ورته ووایي چې ویلیو دی وي څنګه سمالسټ ټو لارجسټ د کوچني حساب څخه شروع بیا تر پایه پورې غټ راوله او زه اوکې کوم. په همدې شکل سره 0 1800 2000 په پای کې به تر ټولو غټ 15000 یا نه 15000 یو نیم سل صحیح تر پایه پورې هغه غټ عدد به تر پایه پورې. په همدې شکل په هر خانه کې تاسو اپلای کولی شئ. صحیح د اعداد په خانه کې، د خط په خانه کې، په سیلز کې تاسو پر دې باندې پریکټیس وکړئ او په خپل کور کې په مختلفو طریقو سره اپلای کړئ. فقط هغه د کار کولو طریقه یې ما در وښول، تاسو کولی شئ چې دا په مختلفو طریقو کې په کار واچوئ. کوم چیرې نوی شی پکښې پیدا کړئ یا نوی اپشن یا نوی کمانډ پکښې وڅېړي، هغه زموږ سره هم شریک کړئ. موږ ته په یوټیوب کې په د هغه په شکل د کمنټ په شکل را سره شریک کولی شي، او د یوټیوب په چینل کې زما خپل د فیسبوک او دغه رقم د انسټاګرام د ټول ادرسونه شته، پر هغه لارې د میسنجر له لارې په فیسبوک کې زموږ سره شریک کړئ. دا هیڅ عجبه نه ده. دا علم داسې نه دی چې ټوله به یو انسان و بل یې ورته ورښیي. کله کله شاګرد هم تر استاد اوړي، نو هغه شیان چې تاسې پکښې څېړئ زه نه یم په خبر، زما سره یې شریک کړئ، او هغه شیان چې زه پکښې په څېړم یا زه تشریح کوم هغه زه سره شیر کوم. تر دې ځایه پورې مو خدای دې وکړي سر په خلاص شوی وي. دلته اډ لیول دی، بل لیول هم تاسې اډ کولی شئ، بیرته یې ډیلیټ کولی شئ صحیح، او دغه رقم کافي کولی شئ، پیسټولی شئ. په دې کې نور داسې خاص شی نشته، فقط هغه مهم شیان یې موږ تاسو ته وڅېړل. نو تر دې ځایه پورې مو خدای دې وکړي چې سر په خلاص شوی وي. که چیرې مو په دې ویډیو سر خلاص شوی وي، زموږ ویډیو د دوستانو سره شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د بیل تړنی وي تر څو زموږ نوې ویډیو په اپډیټ شکل تر تاسو پورې در ورسیږي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.